د لوی او بخونکي خدای تعالی په نامه عزتمندو لیدونکو د دې ګړۍ خبرونو ته ښه راغلاست. بشپړ خبرونه. علي لاریجاني عمان ته داخل شوی. د امریکا F-15 جنګي الوتکې ایران ته لا نږدې شوي دي او د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د الله اکبر ویلو په درشل کې اعلان کړی چې د نظام په ملاتړ د خلکو ترڅنګ د امریکا د پوځي ګواښ توطیو او زیاته غوښتنې پر وړاندې به په ځواک او ټینګ هوډ سره ودرېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي د ایران د انقلاب د بریا د 40مې کلیزې په مناسبت په مراسمو کې وویل چې هیواد یې د رښتینې خبرو اترو غوښتونکی دی او ټینګار یې وکړ چې امریکا باید په خبرو اترو کې د محسوسو پایلو ترلاسه کولو لپاره جدي اوسي. نوموړي پر ایران د امریکا وروستی بریدونو ته په اشارې سره وویل چې د ایران او امریکا ترمنځ د بې باورۍ دیوال شتون لري. ما در مذاکراتی که شروع شده کاملا جدی هستیم. به دنبال یک مذاکرات واقعی هستیم برای رسیدن به نتیجه، به شرطی که طرف مقابل ما هم جدیت داشته باشه و برای یک مذاکرات نتیجه محور آمادگی داشته باشه. متاسفانه یک دیوار بی‌اعتمادی بسیار بزرگی وجود داره که ناشی از رفتارهای آمریکا در سالهای گذشته یا در همین یک سال گذشته است. له دې سره هم مهاله د الجزیرې پر وینا واشنگټن خپلو الوتکو وړونکو ته امر کړی چې ایران ته نږدې د ایران له اوبو لرې پاتې شي. د راپور له مخې د امریکا کپټانانو ته ویل شوي چې که ایراني ځواکونه د تفتیش لپاره سوداګریزو کښتیو ته ننوځي نو له زور کارولو دې ډډه وکړي. په ورته وخت کې د امریکا مرستیال ولسمشر جي ډي وینس د ایران لپاره د سره کرښې په اړه په یو مرکه کې وویل چې ډونالډ ټرمپ هغه څوک دی چې د تهران لپاره سره کرښه ټاکي او د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو په اړه وویل چې ټرمپ په خبرو اترو کې د هغه څه اعلان نه کوي چې هغه به یې وکړي. زه فکر کوم دا ولسمشر دی چې پریکړه کوي چې په خبرو اترو کې سره کرښه چیرته راوباسي. همدارنګه ټرمپ معمولا دا اعلان نه کوي چې هغه به په خبرو اترو کې څه وکړي ځکه چې هغه باور لري چې دا د پردې تر شا خبرو اترو کې د هغه لاسوهنه تړي. له بل خوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان په یو مرکه کې د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو اترو د وضعیت په اړه ویل چې اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې ګواښ نشته. نوموړي زیاته کړه چې هغه هڅه کوي د یو ناورین مخه ونیسي. لږ تر لږه د اوس لپاره د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ د جګړې د سمدستي ګواښ کومه نښه نشته. موږ هر هغه څه کوو چې کولی شي د یو ناورین د مخنیوي لپاره یې وکړو. دا په داسې حال کې ده چې علي خامنه‌ای خبرداری ورکړی چې که جګړه وشي نو دا باید خامخا سیمه ییزه جګړه اوسي. خو ترکیه اعلان کوي چې له ایران سره خپلې پولې پیاوړې کوي. اوس هم د خبرونو دوام. د افغانستان او تاجکستان د پولې په اوږدو کې د سرحدي کړکېچونو له زیاتېدو وروسته د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد چمتو دی د خپلو ملي ګټو پر بنسټ له اسلامي امارت سره همکاري وکړي. سراج الدین مهرالدین له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د روانو بحراني شرایطو په ترڅ کې له افغانستان سره مرسته وکړي. نوموړي همدارنګه زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونه د کړکېچونو د مخنیوي لپاره په بشپړه همغږۍ کې دي. تر دې وړاندې د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تیره میاشت خبر ورکړی و چې یو شمېر قاچاق بهران هغه مهال ووژل شول چې غوښتل د افغانستان له خاورې دغه هیواد ته ننوځي. د اسلامي امارت او تاجکستان ترمنځ اړیکو ډېرې لوړې او ژورې تجربه کړې دي. دا اړیکې وروسته له هغه ترنګلې شوې چې د افغان پوځ پخواني چورلکې چې تاجکستان ته لیږدول شوې وې اسلامي امارت ته ونسپارل شوې او د اسلامي امارت چارواکو په ځلونو غوښتنه وکړه چې دا چورلکې د اسلامي امارت پوځ ته وسپاري. خو د څو سرحدي شخړو او د افغانستان له خاورې تاجکستان ته د یو شمېر قاچاق وړونکو او ترهګرو ډلو د ننوتلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ګرمې شوې دي. په دې وروستیو کې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین اعلان وکړ چې هیواد یې غواړي د تاجکستان د ملي ګټو پر بنسټ د سرحدي شخړو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره له اسلامي امارت سره همکاري وکړي. تیره میاشت د دواړو هیوادونو د پولې په اوږدو کې د وسلوالو نښتو د زیاتوالي په ځواب کې نوموړي ویل چې د افغانستان او تاجکستان امنیتي ځواکونه د دې پیښو د مخنیوي لپاره په ګډه کار کوي. د افغانستان په اړه زموږ دریځ ثابت دی. موږ غواړو افغانستان د یو خوندي باثبات او سوله ییز او سوکاله هیواد په توګه وګورو. موږ باور لرو هر خپلواک هیواد حق لري چې د خپلو ملي ګټو سره سم خپله پالیسي تعقیب کړي. په دې شرایطو کې باید ټینګار وشي چې ډیری هیوادونه په تیره هغه چې له افغانستان سره پوره لري د خپلو ملي ګټو پر اساس له دې ګاونډي هیواد سره همکاري هم تنظیم کړي. د افغانستان پیچلي ټولنیز او اقتصادي وضعیت ته په پام سره تاجکستان له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې افغانستان د هغو ډېرو ستونزو سره یو ځای خوشي نه کړي چې نن ورځ ورسره مخ دی.
دو کشور همسایه مشترکات فراوانی با هم دارند که میتوانند با هم کنار بیاید و گسترش روابط از نگاه تامین امنیت و جلوگیری از نفوذ گروه‌های دهشت‌افکن توریست در منطقه و قاچاق مواد مخدر میتواند تاثیر بسیار مستقیم به روابط سیاسی و دیپلماتیک آینده هر دو کشور داشته باشد که در شرایط فعلی با در نظر داشت منافع هر دو کشور به نفع افغانستان تمام می شود. که څه هم اسلامي امارت په دې وروستیو کې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې څو ځله اعلان کړی چې د افغانستان له خاورې ګاونډیانو ته کوم ګواښ نشته او افغان او تاجک ځواکونه د قاچاقړونکو د ننوتلو د مخنیوي او د ترهګر ډلو سره د مبارزې لپاره په بشپړه همغږۍ کې دي. در بیشتر از 4 سال گذشته حکومت افغانستان اعلام کرده که ما به 3 اصل حکومتداری میکنیم: اقتصاد محور بودن، عدم مداخلت در کشورها و امنیت. این که تاجیکستان هم میخواهد بر همین محور با افغانستان تعامل داشته باشه طبعا که گام مثبتی هست، چرا که در بعد همسایگی میشه از نقطه نظر اقتصادی و سیاسی هر دو کشور منفعت کسب بکنن و تقابل هایی که مطرح بحث است از طریق گفتمان بر راه حل پیدا میشه. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې پخوا په ځلونو د نښتو او د قاچاقړونکو او ډلو د له منځه وړلو راپور ورکړی و چې هڅه یې کوله د افغانستان له خاورې د هېواد ننوځي. د دوحې بهیر د خصوصي سکتور د کاري ډلې درېیمه ناسته د یونما په کوربتوب په حضور او آنلاین بڼه ترسره شوه. په دې ناسته کې د اسلامي امارت د بېلابېلو وزارتونو استازو، د یونما او د ملګرو ملتونو د اړوندو بنسټونو استازو، نړیوالو سیمه ییزو سازمانونو، سفیرانو، ډیپلوماټانو، کارپوهانو ګډون کړی و. ضیا احمد تکل د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس وایي چې دا ناسته په 2 برخو کې ترسره شوه. لومړی برخه د ودې او شمولیت پر موضوع راڅرخېده او دوهمه برخه پر همغږۍ او روڼتیا متمرکزه وه. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دوحې پروسې په چوکاټ کې د کاري ډلې درېیمه کاري غونډه د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر په کوربتوب په کابل کې د بېلابېلو امارتي ادارو د یو شمېر استازو په ګډون ترسره شوه. دا غونډه د اسلامي امارت د وزارتونو، د افغانستان مرکزي بانک، نړیوالو سازمانونو، ډیپلوماټانو، متخصصینو او د ملګرو ملتونو د استازو په ګډون د بېلابېلو کورنیو او بهرنیو ادارو د استازو په پراخه ګډون سره ترسره شوه. د دوحې پروسې د خصوصي سکتور د کاري ډلې درېیمه ناسته په حضوري او آنلاین بڼه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما په کوربتوب په کابل ګرینډ هوټل کې ترسره شوه. په ناسته کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو، مالیې، صنعت او سوداګرۍ، اقتصاد، کار او ټولنیزو چارو وزارتونو او د افغانستان بانک د استازو د ګډون سربیره د یونما، ملګرو ملتونو، اړوندو ادارو، نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو، د ګڼو هیوادونو سفیرانو، استازو او ډیپلوماټانو او اړوندو کاري پوهانو په حضوري او آنلاین توګه ګډون کړی و. په دې غونډه کې ټولو ګډونوالو د هیواد د اقتصادي ودې او پرمختګ د چټکولو لپاره د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د همکارۍ د دوام او همغږۍ د ښه کولو پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل د اسلامي امارت استازي د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه والي او د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره د نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو سره د اړیکو د پیاوړتیا په لټه کې دي. یاده ناسته په 2 برخو ویشل شوې وه چې لومړی یې د ودې او شمولیت او دویمه یې د همغږۍ او شفافیت پر موضوعاتو متمرکزه وه. د ناستې په لړ کې د افغانستان اسلامي امارت استازو په هیواد کې د اسلامي امارت له حاکمیت را په دې خوا لاسته راوړنې او پرمختګونه شریک کړل. همداراز ګډونوالو هم په خپل وار د افغانستان اسلامي امارت د هڅو او لاسته راوړنو د ستاینې ترڅنګ د خصوصي سکتور د حمایې په برخه کې د خپلو ترسره کړو همکاریو یادونه وکړه او د دوامدارې همکاري لپاره خپل ژمنتیا څرګنده کړه. ټولو اړخونو ننګونو ته د رسیدو لپاره وړاندیزونه وکړل او په دې او په لا ډېرې همغږۍ باندې ټینګار وشو. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړه چې دواړو لورو د دوامدار همکارۍ په پیاوړتیا ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د دې همکارۍ دوام کولی شي د اقتصادي ودې او د هیواد د کاري چاپیریال په ښه کولو کې اغېزمن رول ولوبوي. د لوګر ولایت ځایي مسؤلین وایي چې له زرو څخه ډېرو اړمنو کورنیو بېځایه شویو او راستنه شویو کډوالو ته د خوراکي توکو مرستې ورکړل شوي دي چې ارزښت یې له 80,000 امریکایي ډالرو څخه زیات دی. په همدې حال کې د دغه مرستو یو شمېر ترلاسه کوونکي د خوښۍ په څرګندولو سره وایي چې د مرستو د هغوی د اقتصادي ستونزو یوه برخه راکمه کړې، خو ټینګار کوي چې د سختو معیشتي شرایطو له امله دا ډول مرستو دوام اړین دی.
د پاچا سلمان خان خیریه بنسټ لخوا د توحید بنسټ په مالی ملاتړ او د لوګر د کډوالو راستنیدونکو چارو ریاست په همغږۍ سره په پل عالم ښار کې له زرو زیات اړمنو بې ځایه شویو کورنیو د شهیدانو ورثانو او راستنیدونکو کډوالو ته مرستې وویشل شوې. د مرستې له 80,000 امریکایي ډالرو زیات ارزښت لري. د دې مرستې د ویش پر مهال د لوګر مرستیال والي له مرستندوی ادارو مننه وکړه. د ویش په پروسه کې پر شفافیت ټینګار وکړ او غوښتنه وکړه چې لومړیتوب د راستنیدونکو کورنیو او مستحقو اشخاصو ته ورکړل شي. او دوی دا نه دي تنها دا دوی هر وخت متوفر صدقات او خیراتونو په محتاجو مسلمانانو کړي. هر چیرته چې مشکلات پیښ شوي دي مسلمانانو ته اقتصادي او جاني او مالی دوی خپل قرباني نه درې کړي او ښه قرباني ورکړې ده او موږ د دوی نه نور احتراماً هیله کو. دا یو غني هیواد په عالم اسلام کې دا هغه څوک چې د هر چا هیله ورته کېږي نو دوی باید نور هم کوشش وکړي. داسې زه وایم چې دا ټول د لوګر کومه سیمه چې دي د ټولو سیمو ته دغه کومکونه ورسېږي صحیح توګه ورسېږي. داسې نه سي چې غلطي راسي یا کې کومه چلاکي راسي چې خوار غریب ته ښه روغه صحیح ورسېږي. په ورته وخت کې د توحید بنسټ چارواکي وایي چې په دې مرستو کې د هرې کورنۍ لپاره 50 کیلوګرامه اوړه، 15 کیلوګرامه بوره، 15 کیلوګرامه لوبیا، 15 لیټره غوړي او 15 کیلوګرامه وریجې شامل دي. زر فامیلونو ته موږ توزیع لرو چې په دې توزیع کې به موږ سره 50 کیلو وړه دي او 15 لیټره غوړي دي، 15 کیلو وریجې دي او 15 کیلو لوبیا ده او 15.5 کیلو بوره ده چې دا به ان شاء الله نن توزیع کیږي. له بل خوا یو شمېر مرستې ترلاسه کوونکي په دې سره خپل رضایت څرګندوي چې د دې مرستې د دوی ځینې اقتصادي ستونزې کمې کړي دي. خو دوی ټینګار کوي چې د ژوند ستونزمن وضعیت ته په پام سره د دې ډول مرستو دوام اړین دی. خوشحال خو انشالله فهمیدی که به حد خوشحال هستم. اینمی 1 میلیارد یا 2 میلیارد که به ما میدن فهمیدی نه قدر ازشان تشکری میکنم و قدردانی میکنم. فهمیدی که اینمی 1 ماه یا 25 روز ما رو یا 15 روز ما رو که ما را بس میکنه. باز د یادونې وړ ده چې له ګاونډي هیوادونو د کډوالو د راستنېدو زیاتوالي سره په لوګر ولایت کې د بیړنیو بشري مرستو اړتیا زیاته شوې او یو شمېر کورنۍ او نړیوالو سازمانونو له د مخه اړمنو کورنۍ ته خوراکي او نقدي مرستې ویشلې دي. عزتمند لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښه شپه.